یوټیوبرز چې کوم دي یا سوشل میډیا ورکسي کو ټیک ټاک یوز کوي کو یوټیوب یوز کوي کو فیسبوک یوز کوي زه هغوی ته وایم چې یاره همدې خلکو مطلب دا خلک چې کوم دي تاسو دوی راوچت کوئ څومره ویورشپ یې دله درکړو په میلیونونو ویوز یې تاسو واخیستل د هغې خو دا مطلب نه دی یار دې غریبانانو خلکو دې تاسو راوچت کړی دې مقام ته یې راورسولی پکار دا ده چې تاسو راوځئ او دې خلکو دپاره ودرېږئ نه کې تاسو صرف د پاټو دپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو زه ستاسو کوربه شهزاد خان ستاسو اواز ټي وي چینل باندې لایف او براه راست تاسو دا وخت مخاطب یم. قدرمنو کتونکو غوښتل مې یو څو خبرې تاسو سره د وخت او د دې حالاتو هغه دا دی څو ورځو نه موږ ګورو چې ملک کې کوم د مهنګایي دا لهر راغلی خاص کر کوم غریبانان خلک هم دي کوم سفید پوش طبقه ده هغه ډېره زیاته متاثره ده. نو ځای په ځای اوس لږ دا خلک راووتو په کار ده چې د خپل حق تپوس وکړه شي چونکې دا ملک دا زموږ د ټولو دی. نو په دې کې هر یو څیز موږ ته ګران ولې میلاویږي خپلو وسایلو کې محدود ولې ساتلی کېږو دغه یو څو پروګرامونه موږ دغه شان وم کړله په کار ده چې په دې باندې یو ښه بیسټ کمپین وچلولی شي. خو په دې ځای کې دا پروګرام چې دی دا زما خپل یوټیوب څومره سوشل میډیا ورکرز دي د هغوی نه په دې ځای کې یو ګیله زه کوم هغه ګیله دا ده چې کو مطلب داسې خلک راوځي کو تاسو خیال کړی نو هغوی ډېر زیات په کم تعداد سره پکې راځي دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده چې هغوی ډېر په کم تعداد کې راځي کوم چې سوشل میډیا ورکران دي مطلب په کار ده چې هغوی راشي هم د دې غریبانانو خلکو اواز جوړ شي د دوی اواز مخکې وړاندې کړي چونکې دا د سوشل میډیا دور دی سم چې کېږي د سوشل میډیا په ذریعه سره کېږي نو په کار دا ده چې دا اواز مخ په وړاندې باندې بوتلی شي نو دوی ډېر زیات په کم تعداد کې راځي. بلکې تاسو خیال کړی نو زمونږ څه سوشل میډیا ورکرز دا هم دي چې مطلب هغه مطلب کو د پی ټي آی والا دي هغه صرف د پی ټي آی خبرې کوي هغه په دې کې سیاست او دغه لټوي مطلب کو په ګراني ده کو هر څه دي په دغې باندې هم خپل سیاست چمکاوهي مطلب څومره چې داسې سوشل ورکرز دي مطلب هغه صرف د پاټو پورې دي کو د پی ټي آی دی کو د جی یو آی دی کو د نون لیگ دی مطلب کو داسې د هر یو دغه دی نو هغوی صرف د پاټو پورې دغه محدود ساتي نو دا وخت ګوره د پاټو نه دی ته چې کله سوشل میډیا ته راځې که نه ته به ډېر په انصاف باندې خبره کوې ته به دې ته نه ګورې چې کنه یار راشه زه پکې د خپلې پاټۍ کس بچ کړم چې کوم ځای کې هم ظلم کېږي ناروا کېږي کو هغه ستا د پاټۍ دی کو هغه د بل دی دغه ځای کې خو مونږ غرق یو که نه چې مونږ ټول په پاټو کې تقسیم یو مطلب د غریب هغه اواز او هغه مونږ په صحیح طریقې سره نه پیش کړو یاره بلې دا د کې پي کې حکومت ته دې وړه دغه کړي د دې خلاف مونږ اواز اوچت کړی بالکل صحیح خبره ده څنګه چې اختیار ولي صاحب راپاڅېدلی دی که نه بس ښه خبره ده مونږ دا نه وایو چې بده خبره ده خو مونږ دا وایو ته په وفاق باندې هم څه خبرې وکړه که نه مطلب دا پېټرول کوم ځای ته ورسېدل د دغې نه علاوه چې کوم دی نو نور څه ډالر کوم ځای ته ورسېدو د مطلب د روزګارونو څه حالات دي د دې سره د وړو او د دې سره چې کوم دی ته په وفاق باندې هم خبره کوم هلته ځکه خبره نه کوي چې هلته له دې کسان ناست دي د هغې وجه دا ده چې هلته څومره کسان چې ناست دي که نه هلته هغه ټول د دې د طرف دي نو هغې باندې دې خبره نه شي کولی نه دونه جرات شته دی ځکه چې یو پاټۍ سره کله یو کس اټی شي که نه نو هغه کې دومره جرات نه وي چې هغه لاړ شي په هغه باندې بیا مطلب ګوته اوچته کړي یا پرې خبرې وکړي نو نن زما دا څومره خبرې چې څومره سم چې دي دا ټول زما دغه یوټیوبرز چې کوم دي یا سوشل میډیا ورکسي کو ټیک ټاک یوز کوي کو یوټیوب یوز کوي کو فیسبوک یوز کوي زه هغوی ته وایم چې یاره همدې خلکو مطلب دا خلک چې کوم دی تاسو دوی راوچت کوئ څومره ویورشپ یې دله درکړو په میلیونونو ویوز یې تاسو واخیستل د هغې خو دا مطلب نه دی یار دې غریبانانو خلکو دې تاسو راوچت کړی دې مقام ته یې راورسولی پکار دا ده چې تاسو راوځئ او دې خلکو دپاره ودرېږئ نه کې تاسو صرف د پاټو دپاره ودرېږئ چې راشي یاره بس وړه خو دغه ګران کړي دي مطلب صرف کې پي کې حکومت چې کوم دی نو وړه یې پټ کړه وړه یې ده بېشکه پټ کړي دي ما څو پروګرامونه هم د دوی خلاف دا دی کړي دي دلته کې او دا زه منم د هغې سره دغه څه نه څه تبدیلي راغله هغه مطلب هغه وړو هغه ریټ هم هر ځای کې لږ راکم شو ټیک شو د هغې وجه ده چې هر یو معاشره ژوندي قومونه نه دي دا به همیشه د خپل حق تپوس کوي احتجاج به کوي په دې سره چې کوم دی نو خبره هغه ته به خپل حق ضرور میلاویږي انشاءالله ځکه چې هغه د خپل حق تپوس وکړي خو زه مطلب د داسې کسانو لپاره بیا چې هغه
صرف او صرف د خپل مطلب د پارټۍ دپاره چې یار دا زما د پارټۍ کس دی هغه نه یادوي. نو دغه ځای کې سړي ته ډېر افسوس میلاویږي. نو زه خپل څومره چې سوشل میډیا ورکرز دي، څومره پلیټ فارمز نه دي، نو هغوی ته زه دا وایم چې یار راوځئ کومو خلکو نه چې تاسو په لکونو باندې ویوز واخیستل، په کروړونو باندې ویوز هم واخیستل، همدا خلکو تاسو سپورټ کړئ، راوچت یې کړئ، نو پکار ده چې دې خلکو سره موږ نن ودرېږو. ډېر زیاته مننه. دغه یو وړوکی شان پیغام مې خپل ټول سوشل میډیا ورکرز له ورکو. زما امید دی چې دا خبرې به ښه لګېدلې او دا به تاسو مخکې ضرور شیر کوئ چې هغې خلکو ته ورسي. او دغه یو پازیټیو میسج امید دی چې هر یو کس به پرې عمل کوي او مخکې به راځي. کو زما دا میسج هم خوښ شوي، خپل دعاګانو کې مو ضرور یاد ساتئ. څه ښه لګېدلي وي، څه ښه نه وي لګېدلي، د هغې دپاره معذرت غواړم. ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب کړئ. دغې نه علاوه زموږ فیسبوک پیج سره هم فالو کړئ. چرته چې هم اوسئ، ښاد آباد خوشحاله اوسئ، تل بریالي اوسئ. د هغه لوی الله په امان. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।